سلامونه نوروز امید دا وخت د هنګو مین بازار مین چوک نه ستاسو په خدمت کې مخاطب مو د پکتیا خوست پکتیکا لوګر ولایتونو د افغان کډوالو د پاره یو خبر دغه ده چې د خرلڅو لار بچ ده د دوی د بیرته ستنیدنو د پاره چې د سر د سبا نه ان شاء الله خلاصوي د ای سی کوهاټ او اسسټنټ کمشنر هنګو اسپندیار خالد د وینا مطابق با دوی د پاره چې د بیرته ستنیدنې مرکز د ټل ډیګري کالج زنانو کالج کې چې دا سنټر فعال وي هلته به چې د دوی چکن کیږي او د هغې نه به چې په خرلڅو بارډر باندې دوی خپل دغه ولایتونو ته ستنیږي د دې پیدا خو دا ده چې یو به د وخت بچت شي ځکه چې په ننګرهار او کابل او لوګر په داسې په دغه ولایتونو باندې راتاوېدل د لوی مزل نه به دوی چې د محفوظ شي دویم به دا دی چې د دوی کرایګانو کې بچت راشي ګاډي به په اسانه باندې دوی ته میلاویږي د نورو دغه شانتې ویډیوګانو دپاره زمونږ د ټیک ټاک اکاونټ ځان سره ضرور فالو کړئ او دغه ویډیو مخکې ملګرو سره شریکه کړئ چې ټول ملګري خبر شي کور مو ودان